او ملګرو دا د خرماو باغ دی. دا هغه باغ دی چې د رسول الله سلام د منبر لرګي، یعنې رسول الله په منبر کې کښېنستی یا درېدی، نو دغه منبر د دغه خرماو د دغه باغ د خرماو د لرګو څخه جوړ شوی دی او دې منطقې ته غابه ویل کېږي. غابه غټه علاقه ده دلته، د خرماو باغونه پکښې کېدي چې دا هغه باغ دی چې د رسول الله سلام د منبر لرګي ورڅخه وړل سوي وه. او د دې باغ خرما چې دلته خرما قسم قسم ده، خو د دغه باغ خرما چې ده دا د حجوه په نامه باندې یادېږي چې په دې کې شفا ده. رسول الله سلام وایي که څوک هر سهار 7 دانې حجوه خرما وخوري نو هغوی باندې بیا زهر وخوري، زهر هم تاثیر نور باندې کوي. او د هر قسم جادو او کوډو دوا ده دا حجوه خرما. نو موږ دغه علاقې ته راغلي یو، دلته وګرځېدلو. دغه د خرماو درخت دی، اوس خو نو خرما دوی ورڅخه شکولې ده، ایسته کړې ده، ځکه وخت یې پوره سوی دی، پخ سوې ده خرما. نو صرف او صرف د دې دپاره موږ ورته راغلو چې د رسول الله سلام د منبر لرګي د همدغه باغ د خرماو څخه تیار سوي دي. بیا هغه منبر وروسته اور لګېدلی و او په هغه اور کې سوځل سوی و. حاجي خلیفه صاحب ولیدل دی دا باغ پکښې وګرځېدلی. حجوه خرما هم د دې باغ ده چې خلک وایي دا رسول الله سلام باغ دی. نه، دا باغ د رسول الله سلام نه دی، صرف او صرف د دې باغ د خرماو صفت رسول الله سلام کړی دی چې په دې خرما کې شفا پرته ده.